د یو خبره ده په یو کلی کې غریب ښځه خوند اوسېدو د کم چې یوه لور وه دوی ډېر زیاتې چرګې ساتلې وې او د دو چرګو هګۍ به یې په دې کلي کې د میټا په نوم یو کس باندې خرڅولې. روجانه دا ځل زما چرګو پوره 1 درجن انډې اچولي دي د دې به څو پیسې میلویږي ماته. واه څه خبره ده ستا د چرګو دومره سپیډ کې خو دلته ګراني نه راځي څومره سپیډ کې چې ستا چرګې هګۍ اچوي د دې به درته 200 روپۍ درکوم که منظور وي. میټا وروره دا خو ډېرې کمې روپۍ دي په دې کمو روپۍ سره زموږ په شانتې غریبانو خلکو ګزاره ډېره مشکل شي ته یو کار وکړه 300 روپۍ راکړه. هلو ته د چرګانو هګۍ خرڅوي که د زرکانو زما خبره واوره 200 روپۍ که حالې واله کني دلته نه روک شه زه دې ناخوانه عالمه. روجانه خفه کېږه مه سمه ده ته ماله 200 روپۍ راکړه د دې هګیو. سمه ده دا انډې دلته کېږده او ماښام راشه خپلې پیسې واله. روجانه پلیز اوس ماله پیسې راکړه ځکه زما ښځې او لور روژه ده ماښام به هغې ته روژه ماته کور ته وړم. ته په خبره باندې نه یې ماښام راشه پیسو پسې که په ما دې یقین نه وي نو خپلې هګۍ دلته نه یوسه. دا میټا وروره ته د هګۍ واله زه ماښام راځم پیسو پسې. بیا دا کس دلته نه لاړ شي خو په دې کلي کې بیټو او د ده ښځه اوسېدلو. بیټو چې ناوخته شولو ته خپل هوټل ته لاړ شه خلک به ستا انتظار کوي. او ښځې ستا خبره ټیک ده خلک زما د دې مزیدار روټۍ به ډېر زیات انتظار کوي زه ورځم ورپسې. ښه بیټو نن زه په کور کې څه نه پخوم کله چې راځې خپل هوټل نه ځان سره راوړه هغې به موږ روژه ماتې وکړو. سمه ده ښځې زه چې راځم ځان سره به خپل هوټل نه مزیداره روټۍ راوړم. دې نه وروسته بیټو د کور نه روان شي او خپل هوټل ته ورسیږي خو دلته یو ګاګ ده ته راشي. بیټو جي ستا د هوټل روټۍ خوشبو خو ډېره لرې لرې پورې راځي دا خوشبو لکه کمه کا زموږ په شانتې روژهدارو په خوله کې اوبه راځي ورته. او روجانه ستا خبره ټیک ده دا خبره خو بالکل په ځای ده چې خلک زما د روټۍ خوشبو تر لرې لرې پورې سوم کوي دې واجې نه راځي زما روټۍ کور ورته وړي د کور روټۍ نه خوري. ها بیټو په روټۍ کې څه دي؟ روجانه ما سره دال غوښه الو غوښه دغه شانتې چکن هم شته ته ووایه چې ته څه غواړې. بیټو په دې ګرانۍ کې مونږ د چکن سوچ هم نشو کولی خو یو کار وکړه یو پلیټ دال راکړه. بیا دا ګاګ دلته کې دال واخلي او دلته نه لاړ شي خو بل طرف ته نصیبه کنچي په خپل کور کې ځان سره سوچ کوي. زه یو کار کوم نن میټې ته وایم چې د روژه ماتې دپاره یو سور پیس راته راوړه. دی لا دلته سوچ کوي چې په دې ټیم کې میټا هم کور ته راشي. تا ولې میټا نن دومره زر کور ته څنګه راغلې ته په دوکان کې نشه کېناستې ولې؟ خاص ښځې نن ښې ډېرې پیسې مې وګټلې نو ما ویل چې لاړ شم د خپلې ښځې دیدن وکړم ته راته ډېره زیاته یادېدې نو ځکه راغلم. بیټې آی لو یو کچ مچ بچه ښه میټې نن خو راته د روژه ماتې دپاره سور پیس راوړه زړه مې کېږي ورته. ای تا نه قربان شم ښه زه ورځم ورپسې. بیا میټا کور نه روان شي د روژه ماتې ټایم هم پر نږدې باندې شي او دا غریبې کورنۍ کې دا کس ته خپله ښځه ووایي لاړ شه هغه دوکاندار نه پیسې راواخله د روژه ماتې سامان راوړه. پلار جانه د خوراک دپاره څه راوړه د روژه ماتې ټایم هم رانږدې ده پلار جانه. سمه د ښځې ورځم چې میټا نه پیسې راوړم. بیا دا کس د کور نه روان شي خو بل طرف ته میټا هم د بیټو هوټل ته راشي. جی روجانه تا ته څه پکار دي؟ ما ته 2 بوتل پېټرول او یو مچس پکار ده کوم چې تا هوټل ته اور واچوم. ای غټ خېټیا دومره جلتي تا باندې ولې ده خو درته وایم که نه؟ او هلو لږ په تمیز سره خبرې کوه ما سره ټایم نشته زر زر ووایه چې څه دې پکار دي؟ ما سره ټایم نشته نو ولې ته مړ کېږي؟ یو کار وکړه 2 سره پیسونه ولګوه. خو بل طرف ته دا کس چې کله د میټا دکان ته راشي چې وویني د میټا دکان بند وي نو دی ډېر زیات حیران او پریشان شي. ای زما خدایا اوس به څه کوم زما ښځه او لور به څنګه روژه ماتې کوي. دې نه وروسته دا کس واپس خپل کور ته راشي چې کله کور ته ورسیږي نو خپلې ښځې او بچۍ ته دا خبره وکړي ای زما خدایا مونږ به روژه ماتې څنګه کوو؟ مورجانې خفه کېږه مه مونږ به اوبو سره روژه ماتې وکړو. بیا میټا د چرګ سره پیسونه کور ته راوړي او دلته راورسیږي. واه میټا خوشبو خو ډېره ښایسته راځي زر زر کښېنه چې روژه ماتې وکړو. بیا د ماښام بانک چې ووایي نو دا غریبه کورنۍ په اوبو سره هم خپل روژه ماتې وکړي.
زما نن خو زما لور اوبو سره روژه ماتې وکړو د هغې میټا دوکاندار د وجې نه خدایه ته ورله سزا ورکړې. یا میټا او نصیبه کینچی چې کله 10 پیسونه خوري نو یکدم د نصیبه کینچی حالات خراب شي او دلته لړه شي بېهوشه شي. نصیبه کینچی د تا باندې څه وشو؟ زه تا اوس ډاکټر ته بوزم. بیا میټا نصیبه کینچی راوالي او ډاکټر ته راشي. ډاکټر چې کله د ده چیک اپ وکړي نو دې ته ووایي اوهو د ده ساق ډېره زیاته ډوبېږي، د ده بچ کول خو مشکل دي. ډاکټر صاحب څه وکړه؟ څومره پیسې چې لګې زه درکوم. موږ په دې کې څه نشو کولی، تاسو یې دلته نه یوسئ، بس صرف دعاګانې ورته کوئ. نو دې نه وروسته میټا نصیبه کینچی چې کله کور ته بوځي نو په لاره کې یو بزرګ کس ورته میلاو شي. څه شو بچې دومره پریشان ولې؟ بابا جی زما ښځه مړه کېږي، ډاکټر له جواب راکړلو. ګوره بچې تا سره خو به دا کېدو ځکه چې تا د خلکو ازار اخیستې ده. کله چې ازار والې نو داسې بیا در سره کېږي. هغه خلکو نه دعا وغواړه، معافي ترې وغواړه، کیدای شي چې دا ښه شي. وی بابا ته څوک یې؟ زه د الله بنده یم چې څه مې درته وویل دقسې وکړه. بیا دا بزرګ بابا دلته نه لاړ شي. میټا ته هم یکدم خیال راشي. داسې ښکاري چې دغه هګۍ والا به دعا ما باندې لګېدلې ده، زه ورځم چې هغې نه معافي وغواړم. بیا میټا نصیبه کینچی دلته پرېږدي او دلته نه روان شي، د دې هګۍ والا کور ته راشي. میټې ته دلته ولې راغلې؟ تا ته پته شته چې ستا په وجه باندې نن موږ په اوبو باندې روژه ماتې وکړو. رورجانه مونږ معاف که، ما نه ډېره لویه ګناه وشوه. ګوره بچې الله نه معافي وغواړه، کیدای شي هغه ته معاف کړي. مورجانې الله به مې الله معاف کړي چې کله د هغې بنده ما معاف کړي. چې دا خبره واوري په دې ښځې زړه کې ترس راشي او اسمان طرف ته وګوري، ووایي ای زما الله ما دا معاف کړې ده او ته یې هم معاف کړې. بیا میټا دلته نه لاړ شي او واپس چې کله کور ته راشي نو چې وګوري نصیبه کینچی روغه وي او په کټ کې ناسته وي. ای ښځې ته ښه شولې، د خدای لویه لویه شکریا ده. میټا ته چېرته لاړ وې؟ بیا میټا ده ته ټولې خبرې وکړي. نصیبه کینچی چې دا واوري نو ډېر زیات حیرانه شي. میټا دا خو تا ډېره غلطي کړې وه خو غریبانو سره. ای ښځې ما ته د خپلې غلطۍ احساس وشولو، راځه چې ورځو د هغې کور ته. بیا میټا او نصیبه کینچی د روټۍ سامان راواخلي او د دې کور ته راشي. دیواله بیبي دا د روټۍ او د کشا پیسې دي او مزې کوئ مزې. بیا دا خل دا روټۍ او دا پیسې والي او ډېر زیات خوشحاله شي. نو زمونږ ویډیو مقصد دا ده چې په دنیا کې چا سره زیاتی کول نه دي پکار، ځکه د چا حق چې خوري یا چا سره زیاتی کوي د ده سزا په دنیا او آخرت باندې میلاویږي. الله دې مونږ تاسو ته د نیکیو کولو توفیق راکړي. که زمونږ ویډیو تاسو خوښوي زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او مونږ ته کمنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.